اکثرونه دا تاسو کې چې یره د جمعې د منځنه مخ کې سنت شاو کنه نو دې کې صحیح خبره ده چې د جمعې د منځنه مخ کې سنن رواتب نشته. د جمعې د منځنه مخ کې څومره مونږ چې راغلي دي هغه ټول په نفلو کې شامل دي او هغه ټول مونږ نفل حسابيږي. اګه انسان 2 رکعات وکي که سلور وکي که شپږ وکي که اته وکي که لس وکي که 12 وکي د صحابه کرامو نه د 12 رکعاتو پورې ثبوت شته. د دې معلومیږي چې تعیین د سلور رکعاتو چې دا د جمعې سنت دي قبلي او مخکنی دا خبره غلطه ده. نو د جمعې د منځنه مخ کې سنت نشته اما نفل مونږ چې څومره کولای شي دومره پکار دی بلکې شریعت ترغیب ورکړی دی چې ډیر نوافل تاسو وکړئ. اما د جمعې د منځنه وروسته 2 رکعات هم راغلي دي او سلور رکعات هم راغلي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې په کور کې 2 رکعات کول او امت ته دا حکم دی چې من کان منکم مصلیا بعد الجمعه فليصلي 4 چې تاسو کې څوک د منځنه وروسته د جمعې د منځنه وروسته مونږ کوونکې نو سلور رکعات وکړي. نو د جمعې د منځنه وروسته یا 2 رکعات یا سلور رکعات که کور کې کوي 2 رکعات او که جمعات کې کوي سلور رکعات. اما د جمعې د منځنه مخ کې سنن رواتب معین نشته بلکې دا څومره مونږ چې دی نو دا نفل حسابيږي او سنت قبلیه د جمعې د منځنه مخ کې نشته. د ماسپخین د منځنه مخ کې سلور رکعات شته لیکن د جمعې مونږ او د ماسپخین مونږ پای کې فرق دی. جمعې مونږ فرض 2 رکعات مخکنی سنت نشته او وروسته سلور رکعات یا 2 رکعات او د ماسپخین مونږ سلور رکعات فرض سلور رکعات ډومبه